په افغانستان کې یو ځل بیا قیامت راغی. افسوس خبره ده چې چرته خبر راځي نو پښتانو له راځي، چې چرته شهیدان کېږي نو پښتانه شهیدان کېږي، چې چرته دماکه کېږي نو په پښتنو باندې کېږي. افسوس خبره ده چې نن بیا په پښتانه چې دي په ایران کې په دماکه شو د پښتانه مکمل طور باندې چې دي نو 260 پښتانه چې دي نو هغه پکې شهیدان شول. افسوس خبره ده چې چرته هم واقعیا راځي نو هغه په پښتنو باندې راځي. که تاسو سوچ وکړئ په پنجاب کې د وی جنې سره زیاته شوی په ټوله دنیا کې یادېږي، که پښتانه په زرګونو باندې وجل کېږي، په زرګونو باندې شهیدان کېږي، هغه دپاره څوک اواز نه چوتي. افسوس خبره ده کنه زمونږ د پښتانه ولې داسې دي د سپک دي. افسوس خبره ده چې موږ په پاکستان کې او په افغانستان کې موږ ټول یو شان پښتانه یو، موږ پښتنو ته داخله کولي په سپک ګوري. په ایران کې چې نو دا واقع راغلی دی تقریبا 260 چې دي 260 کسان چې پکې دي نو هغه شهیدان شوي دي، دغه نور چې دي کومه نو هغه پکې زخمیان شوي دي. دماکه شو د په ایران کې. افسوس خبره ده چې په ایران کې 260 کسان چې دي نو شهیدان شوي دي، په تابوتونو کې بند کړل او هغه چې دي نو افغانستان ته بوس راځي. اسی سوچ وکړه کنه چې دغه میندې دي دغه خزي دي دغه بچي دي نو چې هغه دا ویني کنه نو افسوس خبره چې 260 لګ هم نه دي چې یو کس دی یا دوه کسان دي او 260 کسان چې دي هغه پکې شهیدان شوي دي. افسوس خبره ده د پښتنو چې زموږ د پښتنو لپاره هیڅ څوک اواز نه چوتي. زموږ پښتانه چې دي نو لکه د سیلاب وجنې هیڅ پته نه لګي چې چا ووجلو او دغه نه پس چې دي نو د څوک له اواز هم نه چوتي چې زموږ پښتنو سره ولې دي زیاته کېږي. پښتانه چې دي نو دوی سره زیاته کېږي، چې چرته هم زیاته کېږي نو صرف د پټان سره کېږي، صرف د پښتون سره کېږي، که د پنجابي سره ګوته خوږي کنه په ټوله دنیا کې یادېږي چې دا زیاته شوی. او که پښتون په لکونو باندې وجل کېږي، په لکونو باندې شهیدان کېږي، دغه لپاره نن څوک اواز نه چوتي. په افغانستان کې دا واقع راغلی دی، زموږ ټول پښتانه صرف د پښتنو سره دي کېږي، د بل چا سره یې ونه شول. په دې پاکستان کې چې چرته کېږي کنه صرف د پښتنو سره زیاته کېږي، په افغانستان کې صرف ټول پښتانه دي دغه سره زیاته کېږي. جدا ملک لري او دغه سره خلک زیاته کوي، دغه سره خلک ظلم کوي. په ایران کې اوس روز دي ظلم شوی دی. افسوس خبره ده چې دماکه شو د تقریبا 260 کسان چې دي شهیدان شوي دي، سبق ډیر زیات زخمی دي. افسوس خبره چې دا اوس کور ته راوړي کنه دیو مېندې کنه چې دا ویني کنه نو افسوس خبره ده چې دیو خزي او بچي نو هغه خو مکمل تور باندې تباہ او برباد شو، هغه ګولاړه ژوندۍ ختم شوله. نه سي افسوس خبره ده چې زمونږ چرته وجل کېږي، چرته شهیدان کېږي نو پښتانه شهیدان کېږي. یار زه خو په دې باندې ډیر زیات خفه کړم او ویډیو ضرور شیر کړئ زمونږ د نورو پښتنو ته ورسي، صرف د دې لپاره کنه چې زمونږ پښتانه سره ولې دي چې کېږي، یار صرف د دې لپاره شیر کړئ.